جنرال موبین یې ولې نیولې؟ دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مه شئ. په AFJ پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFJ پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو د جنرال موبین په نامه د دې ډلې مطبوعاتي فعال غړی نیولی. د طالبانو پولیس وایي چې په ټولنیزو او مطبوعاتي شبکو کې د دې ډلې فعال غړی موبین چې ځان ته جنرال وایي نیول شوی. د پولیس یوې سرچینې چې د موضوع په هکله معلومات لري ازادي راډیو ته د موبین نیول کېدل تایید کړي دي. سرچینې د دې موضوع د حساسیت له کبله خپل نوم ونه ښود، خو ویل چې په موبین د غیر مسؤلانه خبرو تورونه دي، خو دا یې ونه ویل چې دا تورونه څه دي او څه ډول سزا به ورته ورکړل شي. موبین په کابل کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ د ویاند په توګه هم له رسنیو سره خبرې کولې او په بېلابېلو غږیزو او انځوریزو رسنیو کې راڅرګندېده. د جنرال موبین په نامه د طالبانو دغه مطبوعاتي فعال افغانستان ته د طالبانو د راتګ نه وړاندې هم په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان پخواني حکومت پر ضد خپرونې جوړولې. موبین په داسې حال کې نیول کېږي چې د طالبانو رهبر هیبت الله اخونزاده تېره میاشت د دې ډلې په قومندانانو غږ کړی چې د خپلو لیکو نه نامطلوبه کسان وباسي. د طالبانو د چارو عمومي ادارې د نومبر په 4 نیټې د هیبت الله ځینې څرګندونې په ټویټر کې خپرې کړې دي چې د دې ډلې په لیکو کې د نفوذي کسانو د شتون په هکله پکې اندېښنې ښودل شوي. د ملا هیبت الله په یوې څرګندونې کې ویل شوي هر مشر د طالبانو قومندان مکلف دی چې هغه نامطلوب کسان چې د اصلاح کولو امید یې نه کېږي د خپل صف نه وباسي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.